IPL د محمد نبی لپاره ښه خبر. السلام علیکم. د افغان کرکټ په د یوټیوب چینل درانو مینوالو، په 2020 کال IPL سیالیو کې چې د 14 پړاو د سنرایزر حیدرآباد لوبډله ښایي ستر ګوزار ترلاسه کړي او د افغان لوبغاړي محمد نبی لپاره بیا ښه ګټه کوي. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې آل راونډر میچل مارش د رایل چیلنجرز بنګلور پر وړاندې د سیالۍ په جریان کې ټپي شو، چې اوس یو لړ راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه به د IPL په سیالیو پاتې لوبو کې د ټپ له کبله ونه لوبیږي، خو تر دې دمه پورې رسماً څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د مارش ټپ ژور ښودل شوی دی. د حیدرآباد لوبډلې یوې سرچینې PTI ته داسې ویلي دي: هغه سخت ټپي شوی دی، زه فکر نه کوم چې هغه دې په پاتې لوبو کې ګډون وکړي. تر دې دمه پورې بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له لوري څه نه دي ویل شوي، خو د لوبډلې لوبډل مشر وارنر وایي چې هغه ژور ټپ لري او په تګ کولو کې مشکل لري او نشي کولی چې پلي وګرځي، چې دا چاره به افغان آل راونډر محمد نبی ته په IPL سیالیو کې د موقع پیدا کېدو لامل وګرځي. د افغان کرکټ په د یوټیوب چینل درانو مینوالو، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې بیل ایکن ووهئ او زموږ هره یوه ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، ترڅو تاسې ته زموږ هر یوه ویډیو پر وخت در ورسیږي او د کرکټ له معلوماتو څخه برخمن شئ. مننه. تر بیا ښه وخت.